سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو موږ د انټرنیټ 100% ته لاسرسی لرو. انټرنیټ په څو برخو باندې ویشل شوی ده. ملګرو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته دروغ وایم چې موږ د انټرنیټ 100% ته لاسرسی لرو او انټرنیټ په څو برخو باندې ویشل شوی ده. ملګرو موږ ته دا ډېره مهمه خبره چې موږ انټرنیټ په مکمله توګه زده کړو په ورځني ژوند کې ورڅخه صحیح سالمه ساتنه وکړو ترڅو زموږ عزت څنګه چې له خاورو سره خاورې نشي. ملګرو نن سبا انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري، خو دا نه پوهېږي چې موږ د انټرنیټ څو برخې ته لاسرسی لرو، کوم برخې مهمې دي او کوم برخې مهمې نه دي. که غواړئ چې انټرنیټ په اړه مکمله معلومات وګورئ دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. ملګرو د ویډیو شروع کولو څخه مخکې تاسو په خورا درنه هیله کوم که تر اوسه پورې تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ. که چیرې مو دغه ویډیو خوښ شي نو ویډیو خامخا درسره لایک، ځکه لایک ډېر مهم دی. ستاسو یو لایک کولی شي زموږ یوټیوب چینل څنګه سي نور هم مخته بوځي. نو ویډیو درسره لایک کوئ. نو زه د ویډیو تر ویډیو شروع کوم، نو له موږ سره اوسئ. په عامه توګه په درې برخو باندې ویشل شوی ده چې لومړۍ برخه ته هم سرفیس نیټ وایي، دوهمې برخه هم ډیپ نیټ وایي او درېیم برخه ته هم ډارک نیټ ویل کېږي. لومړی هم ملګرو سرفیس نیټ یا هم سرفیس په معنا د سطحي یا هم سرنۍ په معنا ده او نیټ د انټرنیټ مخفف ده یعنې سطحي انټرنیټ. ملګرو دا سطحي یا هم سرفیس انټرنیټ ده د هر سرچ انجن په واسطه څنګه کولی شي اکسس کېدو وړتیا لري او دا د انټرنیټ 4% برخه تشکیلوي. مثال په توګه لکه ټویټر سو، انسټاګرام سو، یوټیوب سو، فیسبوک سو، واتساپ سو او د نورو کومې سوشل میډیا وی هم ټولنیز رسنۍ چې موجوده دي ته څنګه کې سرفیس نیټ ویل کېږي او دغه برخه ته هر څوک ولا شي چې په ډېر اسانۍ سره لاسرسی پیدا کړي. دا هم لومړنۍ برخه یې سرفیس نیټ یا هم سطحي انټرنیټ ویل کېږي. دوهمه ملګرو ډیپ نیټ څه ته ویل کېږي. ملګرو ډیپ نیټ څه ده د هر څوک لاسرسی نشي پیدا کولای، د هر څه انجل په اساس څنګه د اکسس کېدو وړتیا نه لري. ملګرو ډیپ نیټ څه ده د ځانګړي پاسوردونو یا هم یو آر په وسیله اکسس کېدلی شي. دا معمولا د هیوادونو تر زیات استعمالوي. مثلا هغه هیوادونه چې ځان د شخصي اسناد لري، معمولا د هر هیواد ځان د شخصي اسناد لري او هغه هیوادونه د خپل اسناد څنګه ملګرو په همدې ډیپ نیټ کې ساتي. هغه ته یو آر ال ورکړي یا هم یو ځانګړی پاسورد ورکړي، د همغه پاسورد بس سره کولی شي د معلومات بیرته وګوري او پرته له هغه څخه نشي کولی. او دا ډیپ نیټ ملګرو د انټرنیټ 90% برخه تشکیلوي. دا ملګرو د برخه ته هر څوک څنګه نومړي سره کې هم د برخه ته هر څوک لاسرسی نشي پیدا کولی. یوازې هغه خلک پیدا کولی شي کوم خلک چې دغه ډیپ نیټ کې خپل معلومات واچوي، هغه معلوماتو بیرته پاسورد یا هم کوم یو آر ال وي هغه ته لاسرسی پیدا کړي، بیا کولی شي چې دغه نیټ څخه استفاده وکړي. دا هم ملګرو دوهم ډیپ نیټ سو. او ملګرو درېمه برخه یا هم ډارک نیټ. ملګرو ډارک عموما معنا څخه هم تیاره په معنا ده او نیټ د انټرنیټ مخفف دی یعنې تیاره انټرنیټ. ملګرو ډارک نیټ چې دا معمولا غیر قانوني کړنې په دې انټرنیټ په دې برخه کې استعمالیږي. مثال په توګه لکه غلا کول، هیکینګ سو، د مواد مخدر او آنلاین تجارت سو او دې ته ورته نور غیر قانوني کړنې په دغه انټرنیټ په دغه برخه کې استعمالیږي ملګرو. او دا د انټرنیټ څنګه 6% برخه تشکیلوي. په دې برخه کې ملګرو څنګه د هم د هر څوک لاسرسی نه لري. دا هم ملګرو ځانګړي بروزرونه د جوړ شوی چې یو بزر هم د ټور په یو بروزر د هغه پاسه دا معلومات څنګه کیږي او د نور عادي بروزرونو چې د پاسه څنګه دا نه اکسس کیږي یا هم د سرچ انجن پاسه د څنګه د اکسس کېدو وړتیا نه لري. دا هم ملګرو د ډارک نیټ په اړه کې معلومات شو. ملګرو په دې ویډیو کې موږ د انټرنیټ درې برخې تشریح کړې چې هم سرفیس نیټ ویل کېږي. سرفیس نیټ د انټرنیټ 4 برخه تشکیلوي او ډیپ نیټ د انټرنیټ 90% برخه تشکیلوي او بل هم ملګرو ډارک نیټ د انټرنیټ 6% برخه تشکیلوي او دا هم د انټرنیټ برخه شوی. ملګرو اوس زموږ عنوان د موضوع چې موږ د انټرنیټ 100% برخه ته لاسرسی لرو. نو معلومه شوه دې څخه موږ د انټرنیټ یوازې 100% برخه ته لاسرسی لرو. هم چې لومړی چې د سطحي انټرنیټ ورته ویل کېده چې هغه ته یوټیوب، ټویټر، انسټاګرام دې ته ورته نور کوم سوشل میډیا چې موجود دي هغه څخه عبارت دي. نو هیله چې دا ویډیو مې اوس شي زده کړې وي. ته غواړې چې دا دې ته ورته نور خوندور معلوماتي ویډیوګانې وګورئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن هم وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښ شي نو ویډیو سره لایک او که څه مشکل وي ډسکرپشن کې تاسو سوشل میډیا لینکونه درکړي هغه ځای کې موږ سره ارتباط ونیسئ. ان شاء الله دا یو خوندور معلوماتي ویډیو د امکان په صورت کې تاسو ته چمتو کوم. نو ته بیا پر چې دا څه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته کومه پلو یا بخون کې خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.